الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امارتي مسؤلینو، علماو، سوداګرو، مجاهدینو، د رسنۍ استازو او د هرات قدرمن ولس، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خوښۍ ځای دی چې د هیواد د آبادۍ په مخه د یوې سترې زیربنایي پروژې په پرانیسته غونډه کې سرغړول یو. الحمدلله اسلامي امارت نن بیا د یوه داسې عنصر د مدیریت په پام ګام اخلي چې الله تعالی جل جلاله ورپورې د هر شي د ژوند بقا تړلې ده او په نړیواله کچه یې نرخ ورځ تر بلې تر نفتو په لوړېدو دی. اسلامي امارت د طبیعي سرچینو د مدیریت لپاره قوي هوډ او د عمل نیت لري، څو یې په پایله کې هیواد د ځان بساینې په لور سوق شي. په تیرو 12 لسیزو کې د اشغال، جګړو، سیاسي او اقتصادي بېثباتي، اقلیمي بدلون او ورځ تر بلې زیاتېدونکي نفوس هغه لاملونه وو چې افغانستان یې له سختو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. دا چې د هرات ولسونه د خپل هیواد د ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده، لازمه ده قدرداني یې وکړو او هغه لوی پروژې یې بشپړ کړو چې د دوی اقتصادي ستونزې پرې حل کېدای شي. د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد خودکفا کېدو، ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره د نورو برخو ترڅنګ له طبیعي سرچینو څخه هم درسته استفاده کیږي او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده شوې ده. د اسلامي امارت کابینې او اقتصادي کمیسیون په ناستو کې د هیواد په کچه د هغو لوی بندونو چې کارونه یې نیمګړي پاته وو د اوبو او انرژۍ وزارت په مشرۍ کاري ټیمونه وټاکل شول. دغو ټیمونو د یادو بندونو د ارزونې او عملي چارو د پیل لپاره هر اړخیز جامع کاري پلانونه جوړ کړل چې په پایله کې د ډیرو بندونو عملي چارې مخکې پیل شوي دي چې له جملې څخه یو د پاشتان بند دی او دا د نن د عملي چارو د پیل شاهدان یو. د پاشتان بند پروژې په عملي کېدو سره به زموږ زرګونه هیوادوالو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره، شاوخوا 450 میلیونه متره مکعب اوبه به زیرمه، 14,000 هکتاره ځمکه به خړوبه او ورسره به 2 میګاواټه برېښنا هم تولید شي. د پاشتان بند د هرات ولایت لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده او موږ په ټول توان د دغې پروژې بشپړولو ته ژمن یو او هڅه کوو چې په پوره اخلاص سره یې چارې په عمل کې بشپړ کړو. له قراردادي شرکت څخه هم غواړو چې په اخلاص او امانتدارۍ سره ورسپارل شوي چارې بشپړ کړي. اسلامي امارت د نورو برخو ترڅنګ د برېښنا تولید او اوبو مدیریت په برخه کې هم کوټلي ګامونه اخیستي دي. دلته د مثال په ډول د ځینو یادونه کوم: د کوشتېپې ستره او ملي پروژه، د کجکي بند د 2م پاس پرانیسته، د بخش آباد کمال خان او شاوروس بندونه د پاتې چارو شروع کول، د سلګونه چک ډیمونو جوړول، د کوچنیو او متوسط بندونو چارو پیلول، د آمو سیند د څنډو تحکیماتي پروژې بشپړول، د هیواد له شمال څخه جنوب ته برېښنا مزي غځول، د سبسټیشنونو جوړول او بیا رغونه،
په مختلفو ولایتونو کې د لمریزې او بادي برېښنا پروژو پرانیسته یې ښې بیلګې دي. همدارنګه اسلامي امارت د برېښنا سکتور په برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جلب او د پانګونې لپاره د اسانتیاو برابرولو په تړاو جدي هڅې پیل کړي دي، چې ښه بیلګه د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د کورنۍ او بهرني شرکت له لوري په ترتیب سره د 10 میګاواټه او 30 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژې دي. په پای کې د هرات ولایت له قدرمنو مسؤلینو او د دې ولایت د درنو ولسونو له میلمه پالنې او تود هرکلي څخه مننه کوم.